ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي. ستاسو په وړاندې سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. نن زمونږه په اباسین آرټ کونسل چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبې په کچې یو ادبي کلتوري تنظیم دی، نو د دې تنظیم لخوا د پښتو زمونږ ډېر نایواته او ښاغلیو شخصیتونو ته د هغوی په کتابونو چې په هغې کې د محمد جمیل خان کاچوخیل د اردو افسانې او پښتو افسانې په دوو کتابونو ایوارډ ورکړی دی د کال 2023. او بل زمونږه ښاغلی او سپېڅلی شاعر، ادیب او محقق ښاغلي سکندر خان ته د هغه په کتاب فن او فنکار ایوارډ ورکړی شوی دی. او دې سره د ډېر ښاغلي او سپېڅلي شاعر، لیکوال، ادیب ښاغلي امتیاز احمد عابد ایډوکیټ د هغه د شاعرۍ په کلیات لاجواب باندې هغه ته ایوارډ ورکړی شوی دی. مونږ خپلو دغې ملګرو ته د خپل ګندهارا ټي وي لخوا او د خپل طرفه مبارکي وایو. او د اباسین آرټ کونسل چې یو اداره ده ادبي، د هغوی د هڅه ستایو. د اباسین آرټ کونسل نه اکثر زمونږ ملګري ګیله کوي او ګیله په حق ته ګیله له خپلو نه کېږي، خو اباسین آرټ کونسل باره کې چې ما ته کوم معلومات دي نو هغه هم تاسو سره شریک کوم. او هغه دا دی چې دا اداره تقریبا په کال 1980 یا د دې نه مخکې جوړه شوې وه، خو دې ته به دغه وخت تقریبا 9 لکه روپۍ ګرانټ میلاوېدو او نشترحال هم د دې په کنټرول کې و. او بیا وروستو صوبایي حکومت نشترحال د دې نه واغستو او د دې کلیز فنډ چې دی نو هغې کې کټ کو. هغه تقریبا د 9 لکو نه 15 لکو روپو ته راوړلی شو. نو مخکې به دې مختلف ادبي پروګرامونه هم کول، نو اوس په 9 لکو روپو کې د دې دفتر خرچې او انتظامي خرچې شوې. او نو په دې کې اوس دې صرف او صرف دغه ایوارډونو ته دغه کړي دي چې په کتابونو دې سره دې نقد ایوارډ هم پیسې هم ورکوي او بیا په دغه باندې یو دستوره هم را جوړه کړي او کوم چې ججان دي نو هغوی ته هم څه معاوضه میلاویږي. نو لږه ډېره نو دا تقریبا دا د دې تنظیم چې دی نو په دې کې زما په خیال پښتانه هم شته او د اردو او د انکو ژبې استازي پکې هم په دې په مجلس مشاورت، مجلس عمله یا چې څه ورته وایي په هغې کې شته. نو دا یو اداره ده. دې سره زمونږه د پښتو چې د پښتو تنظیمونه دي، هغه که په خیبر پښتونخوا کې دي، هغه که په جنوبي پښتونخوا کې دي، هغه که په اسلام آباد کې دي، د تېرو ورځو کې نوی ژوند ادبي کلتوري تنظیم چې دی نو هغې پښتو په کتابونو او هنرمندانو دا کال په کال دا د هغې 3 امن ایوارډ و. نو ایوارډونه ورکړو، خو د دغې سره ظاهره د هغې په خپلو وسیلو دا دونه ستر کار کوي نو هغې سره څه مالي اعانت نه وي. خو اباسین آرټ کونسل چونکې دې ته حکومت 15-16 لکه روپۍ د کال ورکوي، نو په هغې کې دې دغه ایوارډونه هم وکړي او د دې دا وړه دستوره هم را جوړه کړي. د پښتو په دې تنظیمونو کې ډېر فعال تنظیمونه دي او زه ټول دلته په دا وخت نشم ویلی، خو په دې کې یو فعال تنظیم مل ملکنډ هم دی. هغوی هم ډېر ښه پروګرامونه کوي وخت په وخت. او د تېر کال کې دي یو زبردست د پښتو اتلانو په نوم یو پروګرام کړی و او د پښتو تقریبا 150-160
منورین اتلان یې راغوښتي وو او هغې ډېر په درنښت مانځلي وو او هغې درناوی کړی و. نو دغه شانتې نور تنظیمونه هم دي، په سوات کې هم دي، په دیر کې هم دي، په بونیر کې هم دي، په هزاره کې هم دي، په بنو کې، کرک کې، کوواټ کې، ورکزو کې او لکي کې او هر ځای کې لګیا دي، کار کوي. زما په خیال دا د بي کلتوري تنظیمونه په معاشره کې د امن، ورورولۍ او صبر تحمل راوستو دپاره ډېر کلیدي کردار دی ادا کولی شي. نو حکومت که په دې باب لا څه پروګرام جوړوي نو باید چې دې ادبي کلتوري تنظیمونو سره د دې مالي اعانتو کې تعاون ورسره وکړي. دا ډېر ښه کار کوي او اوس پورې دی لګیا دي په خپلو وسیلو، خو حکومت ورسره مرسته ملاتړ وکړي نو دا کار به نور ډېر مؤثر او وشي او د ولس ترمنځه، د شاعرانو ادیبانو ترمنځه، د حکومت ترمنځه به یو مینه تعلق هغه به وده ومومي او په معاشره کې به امن سوکالي ورورولۍ ته لارې سمې شي. موږ هیله یو چې په دې سلسله کې به صوبایي حکومت غور وکړي.